خردار تار ځایونه نږدې دی د ګانټې لاره بس ټوله دی سنسانه وطن دی یو دا هوټل دی هغه بد شی به ښکار پسې راغلی ښه دا دی سردار اکبر هم ښکار لپاره راغلی دی دوی په ملک کې چې دوی د غلا ډېره ممنوع ده سخته ممنوع ده هره ډکه سوې ده ماشاءالله په نمونه چیش ده د چیش دغه توپان دی دا بل د مرمۍ دی د ټیر هوا ووتله نو اوس کپنۍ بل ورچي جان څه وکړه خیر دی به مې څه اساس دا دې زموږ د کلي والا دی جب هم دا دی راورسېدی دی نو زموږ د کلي ښکاریان څنګه دا دی نجیب هم راورسېد نجیب نو زموږ د کلي غټ ښکاري دی نجیب خانه جوړ بخیر معذرت غواړم دوی ما د دوی سره هم کول کړی و خیر دوی سره ستړی اوس جوړ بخیر څنګه څه بد هغه شوی ډېر خراب شوی بیخي بد یې ډېر په سپیډ سره روان وخت ولې دومره تلوار کوئ اوس زموږ د کلي والا تازیان هم در ښکاره کړم چیر دی ښه ډکۍ کې دی څه به وساسې نو یې لکه هغه بد شی دی نجیبه دا دواړه ستا دي دا خو دا د مرمۍ مرمۍ راس دا مرمۍ ده هغه مټ سوله چې ما درته مجلس کوي دا هغه څه او دا جا مسکن ته دی ټیک نجیبه نمونه چیش ده دا د چیش دغه توپان دی دا بل د مرمۍ دی تا سره خو یو توپان دی یا توپان نور ځانډیوال دی ټیک او دی خو نو دغه په چکر ورسره روان یم ما او دی خو ستی ده خو نو ښکار نسته موږ غټ ښکاریان دی وای نو ستی ده کومه دی پاره مره دغه دی دا استا ده کومه دی زما ده خو نو کیم دا کم از کم زر کسه به راځي زر سره به خپل شی راولي موږ دغه خوند ګورد دی بچا وځه موږ نو نوي ښکاریانې په زر استاز خوند پر واخستې بیا به موږ ما او دی یو دانه پیدا کړو زه یم چیرې خوند نه پر واخست بس ګزه به بیا دا کیسه راپرېږدو نو اوس دا دی تکلیف یې ډېر دی ډېر دا دی بدل سولو نو اوس دا دی به د سامان سره راچي څنګه څو بدلې کې تېره نو تازیان به بیا په موټر کې دغه کوي پر کړم یې کوو کې د خام چیرستې خوښي نجیب دا ما دې روان سولو تیر بدل سو چې حالي تیر بدل سه برابر شي دا دي تازیان هم ټوله کښېناستل نور ملګري مو اوس راځي بس روانې او اوس دا دي دلې راورسېدو لمنځه زګین هم چېشته دا نور نجیب ښکاري څه پوښتنه وکړه موږ خو ماول وار دوی ماول وار لکه زما دلې اوس رالو لمونځ کوو دا زما په خیال چې وټل دی که څه کیسه ده او وټل وي دا څنګه ځای دی وټل دی نه والا دا وټل دی دا وټل دی دلې اوس لمونځونه کوو ای وټل دی دا زګي نوم چېشته کړي کوړم ښه دلې هغه تار څومره لیر دی خاردار تار ښه دلې هغه خاردار تار ځایونه نږدې دی د ګانټې لاره بس ټوله دی سنسانه وطن دی یو دا هوټل دی کې دلې اوس خپل لمونځونه کوو بیا انشاءالله روان یم اوس دا دی دلې ځوانان اودسونه کوي ماشاءالله ښه خوندورې اوبه هم را روانې دي څنګه څونه جبه اودس دې وکړي او یاره دا ښایسته یخې اوبه دي دا خوند یې وکړي اشه دا اوس دوی روان دي که دی را روان دا دی روان دي څه هغه خوا خو لوړه ده یا دا اوس داسې دا مخکې نه ولې د پښې نه زموږ دی خو نو داسې ځي دا دی ځي
دا د چونې اوبه دي دا دي ماشاءالله ښه خوندورې صفا اوبه هم دي حاجي هم دا د اودس کوي وضو لمونځ کوي دوی دا د دلې لمونځ کوي لمر ماشاءالله ډېر خوندور دی نو اوس لمونځ خو مې وکړي اوس روانېږو مخته نو ګوره نجیبه څو ګنټو سفر لا پاته دی یاره بس د ګنټې سوا ګنټې سفر لا سته ښه مازدیګر له رسېږو وکړه خدای کړه چې په وخت کې ولاړ شو مازدیګر له رسېږو تقریبا سهار وتلي اوس به څو بجې دا وخت دي 2 بجې ډېر سفر 2 ګنټې سفر لا پاته ښه 5 بجو له انشاءالله رسېدی شو موږ خو پر هغه لاره باندې داسې رالو اوس ځو دورې وټل دغه دی دغه لاره که تاسو وینئ دا لاره بیا دورې ځي باډر له ځي کوم باډر بد باډر ورته هغه ګورئ دورې ځي دا وټل په لاره کې جوړ شوی دی بس د باډر چې څوک راځي دلې ډوډۍ وخوري یا دورې باډر له خلک ځي خو ډېر سفر دی بیا دلې په دا وټل کې ډوډۍ خوري بیا مخته خپل سفر شروع کوي شېرعلي نو درځه څه کوو ښه ملګرو ته ولاړ انشاءالله به روان شو دا خوا ورګرځو نه ملګري چې راشي بس بیا ځو دغه دلې د وټل وسنګ ته ماشاءالله دا د اوبه د چونې د راوځي دا تاسو لیدئ یخې دي دا خو ډېرې بدې یخې دا ډبرې څه دا دې راوځي نو دلې موږ اودسونه مو وکړو لمونځونه مې وکړله اوس ګوره دوی و چیش ته ولاړې چیش ته لا ولاړ یاست ملګري پر اس برابر روان شو ملګري ګوره څه وخت راځي ښه دې رالو هغه دي بس اوس سفر بیا شروع کېږي موږ اوس دا دي د خیره دا زګیله خو راورسېدلو دلې دا چونه ده غرمې ډوډۍ خو مې نه ده خوړی تقریبا اوس 3:30 بجې کېږي نو دلې وایي مړۍ خورو بیا ځو دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله کومه چونه عجیب یې اوس راوشي تاله کومه چونه د علاقې نوم راوښوه دا چې دی اوس لیبان له راوګرځېدلو د غټ روډه څه دا د خان اوله چونه ده چې بس دا د ښکار غټ شټاپ یې دا ځای هم دی نور مخته هم بیا چونې شته مخته ډېرې دي بیا چاوړله ته وطاقونه کوو بیا پر هغه ځای کې دا اوس زه به تاسو د ښکاره کړم هغه اوبه ښه ګاجه به دغه کړي ته زه کیمره ورشوه کړم چناوله دا اوس ډېره خرابه شوې دا مخکې داسې تللې ښه دا اوبه دورې اوبه بهېدلې دا هغه دي هغه دي ښکته روانې دي دا مخته هم بس دا قسم مخکې دورې تلله اوس دا اوبه دورې ځي هغه خو نومه ده اوس راپاله شوې ده وایي دا پخوا دغه چونه ده پخوانۍ چونه دا راپورته شوې هغه ده ډېرې ناولده اوبه هم روان دي او دا تاسو ورته وګورئ چمنۍ هم اوس ګرده ژړ شوی دی ژړوال یې راوړی دی اوس بیا دا راپورته شوې ده دا راډکه شوې ده ماشاءالله څه ضروري اوبه دي ګرمې دي که یخې دي دا اوبه ماشاءالله څومره یخې دي زبردست ترې وڅښه نه دوا ده موږ اوس به خوند وکړو ویښه دا نه چې و دا زما بچی دا ډېر کوچنی و دا دونه و تقریبا داسې د 10 کالو بلا نه و زموږ سره به دې علاقې له راکلي موږ په دې مځکې ښکارونه کول داسې دا ګرځي علاقې داسې به ولاړ هغه علاقونه وخت په دې ځای کې موږ 3 شپې وکړې اویا دانې سویان په دا مځکه کې ولاړ کړه تازیان د پښو ولوېد ښکار یې نسو کولی بیا ولاړ اویا دانې وینو اویا دانې ولې مو نه دي هغه کې خو نو نیوانګ دا دی چې اوس 5 ونیسو 10 ونیسو 8 چې ونیسو خو موږ چې حسابله اویا دانې سویان موږ حساب په 2 تازیان باندې یا 4 5 6 جوړې وې دا موږ وربلانه کله به دا غرونه چې دي دا کارګمه سوی دا هغه ده دا بیا په دا یوه جم کې بیا کاکړ خراسان ورته وایي ډېر ښایسته خلک دي یو د دوی په ملک چې دوی د غلا ډېره ممنوع ده سخته ممنوع ده د غره و سر ته 17 کانه میږي کاکړ دی ډېر زورور سړی دی ښایسته سړی دی
دا د دې علاقې مشر دی مثال ګرځي دلته دا وطنونو کې د ټوپک ښکاریانو سره دی خاص دغه نه کوي وایي تسویانو سره به ظلم نه کوئ دا به نه کوئ وینې هغه بیا اوس کله دا ملګري چې ناست دي سردار صاحب چې ناست دي دا مرغان ولیدي بیا د مرغانو ښکاري مصطفی خان زوی دی د غره و سر ته ستاره کا نومیږي کاکا دی ډېر زورور سړی دی ښایسته سړی دی دا د دې علاقې مشر دی مثال ګرځي دلته دا وطنونو کې د ټوپک ښکاریانو سره دی خاص دغه نه کوي وایي تسویانو سره به ظلم نه کوئ دا به نه کوئ وینې هغه بیا اوس کله دا ملګري چې ناست دي سردار صاحب چې ناست دي دا مرغان ولیدي بیا د مرغانو ښکاري اوس دا دی دغه چینې له رالو ډوډۍ خورو او زما څنګ ته زموږ د علاقې سردار صاحب سردار اکبر نومیږي دی هم دا دی راسره ناست دی دی ولې نه خورې سردار صاحب موږ وخوړله ملک صادق دا رالو هغه اوس مې وخوړل ښکار دې وکړي ښکار اوس بیا کوو ته هم په ښکار پسې راغلی دا دی سردار اکبر هم ښکار لپاره راغلی دی اوس به ډوډۍ وخورم بیا به د هغه بعد د دې علاقې نور هم خوندور سیند ښکاره